ننګرهار کې یو ځل بیا بارانونو او سیلابونو خلکو ته په پراخه اندازه زیانونه واړول. د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې تېره شپه سخت بارانونه وورېدل چې له امله یې سیلابونه راووتل او خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. په دغه ځپل شویو سیمو کې د جلال آباد ښار اومې ناحیې سربیره د دې ولایت سره رود ولسوالۍ خیر آباد بالاباغ او عبدالله نمرو سیمې دي چې د خلکو د اوسېدو کورونه کرنیزې ځمکې او سړکونه پکې تخریب شوي. د سره رود ولسوالۍ خیر آباد سیمې دوه تنه اوسېدونکي ګل رحمان او سید رحمان چې کورونه یې بارانونو تخریب کړي وایي هم باران وشو هم اوبه راغللې دواړه سره جوړه شول سیلاب ته نه جوړ شو موږ په کورونو باندې راوخوتل لیدلی حال د تاسو یې ګورئ دا کورونه چې ړنګېدلي دي او رایستلي دي او زنانه هم ګرځي او مالونه مړه شوي دا تاسو دا لیدلی حال تاسو خپله باندې ګورئ. موږ د دولت نه دا غواړو چې موږ سره زر تر زره کومک وکړو. بېګا باران وشو د 9 بجو نه تر 10 نیمې پورې ښه باران وشو. سیلاونه د پټوۍ پرچاوي دا ټولې په دې موږ کلي باندې راسمې وي ټول سړکونه د اولې ټولې ښه ګاډې واډې دي ټول کورونه موږ ته خراب کړل ټول کوټې په موږ راکېنولې د 12 ماله موږ ټول اوبو لاندې کړل بس دا ټول کله راتاوتې نه حکومت راغی حکومت ډېره خواري وکړه غنم جوار هر څه اوبو لاندې کړي شیشې هر بلا مات شو ګډ وډ شو ټوله زندګي م ګډه وډه شوه او دومره ځای نشته ښه موږ همسایه اوس کوم هسې لاړ شو دومره چا بسترې خو ترې ورلاندې کړه د خیمې وس هم نه لرو. د دې ولسوالۍ یو بل اوسېدونکی واحد خان چې د دوی د کور ځینې برخې هم سیلاب ویجاړې کړي وایي په خپل عمر یې داسې شدید باران نه ولیدلی. سینو خو چې دا ورانۍ کړی ده خو دلته دا کورو کې چې ده هر یو ته ډېر 2 ژرندې او 3 ژرندې اوبه ټولو کورو ما یې ورغلي دي. یوه کاله ته هم زیان اړولی بل ته یې هم اړولی بل ته یې هم اړولی دیوالونه ډېر زیات ولیدلي دي او زموږ خپله باندې هغه ګوره کور ګورې ټولې پردې م اچولي دي هغې څنګ نه م ورته اوبه راتمبوه او دې څنګ ته م اوبه تمبوه او وسه مسه نه لرو او هغسې پرده م ورته اچولې ده نو د حکومت ته دا اړه ده که موږ ته سره کومک وکړي. ننګرهار کې طبیعي پیښو سره د چمتووالي ادارې رئیس قاري سیف الله خالد وایي د تېرې شپې سیلابونو دې ولایت کې یو تن شهید کړی 7 تنه ټپیان او سلګونه د اوسېدو کورونه یې ویجاړ کړي. خالد وایي ارقام د تغییر په حال کې دي او له بشپړې سروې وروسته به د زیانونو کره اندازه معلومه شي. د تېره ماښام بارانونو له وجې زموږ ډېری هیوادوالو کورونه تخریب شوي دي نو راپورونه راټولیږي سروې هم شروع ده جریان لري را روانې د سروې د تکمیل نه وروسته انشاءالله د مؤسساتو د همکارۍ د وزارت موږ نه پوره همکاري ډاډ راکړل شوی دی انشاءالله عاجله مرسته ورسره کوو. ننګرهار کې په داسې وخت پرله پسې بارانونه او سیلابونه راوځي چې د پوهانو په وینا نړیوالې ټولنې له لوري د افغانستان اقلیم ته په پراخه کچه زیان رسېدلی او باید د اقلیم ښه والي لپاره نړیواله ټولنه د افغانستان تر خوا ودرېږي. له دې وړاندې هم د دې ولسوالۍ بېلابېلې سیمې طوفانونو او بارانونو وځپلې چې شاوخوا 3 تنه پکې شهیدان شوي وو او نږدې 600 تنه پکې بیا ټپیان شوي وو. خانګل مرخیل ملي راډیو ټلویزیون ننګرهار سره رود ولسوالي.